لواطت او بچه‌بازي. ګرانو مسلمانانو، د ډیرو ملګرو په غوښتنه مې دا ویډیو در سره شریکه کړې د لواطت او بچه‌بازۍ په اړه، او په دې اړه مو ډیره څېړنه کړې. د صحیح ستة له مبارکو کتابونو څخه مو د لواطت او بچه‌بازي په اړه څو مبارک حدیثونه راټول کړي دي. لواطت او بچه‌بازي چې نن سبا هم مرض دی او د وخت اکثره انسانان په اخته دي. راځئ چې د دې په اړه الله جل جلاله او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څه فرمایي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه له حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه نقل کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې له ښځې سره د شا لخوا جما وکړه او یا یې له هلک او یا سړي سره لواطت وکړ، نو دی به د قیامت په ورځ بدبویه ځای ته دننه شي. په مسند احمد جلد 8 صفحه نمبر 341 کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی و هغه انسان ته ګوري لا هم نه چې هغه سړی د خپلې ښځې سره د شا لخوا جما او کوروالی وکړي. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک و ښځې ته د شا لخوا څخه راغلی د کفر وکړی په هغه څه سره چې پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. ترمذي جلد 3 صفحه نمبر 460 او سنن کبرا جلد 5 صفحه نمبر 314. په کتاب الفقه على مذاهب الاربعه 4 جلد 115 کې وایي چې د کومې ښځې سره میړه د شا لخوا جما یعنی دا بد کار کوي، نو هغه ښځې لره حق د طلب د فسخ شته چې د خپل میړه سره خپله نکاح ختمه کړي، یعنی د دې بد کار له وجې د خپل میړه څخه طلاق واخلي. او که څوک د خپلې ښځې سره د شا لخوا جما یا د هلک سره لواطت حلال وبولي، بیا هغه په دې بد عمل کافر کیږي، نو بیا یې نکاح هم خپله ختمیږي او ښځه باندې طلاق کیږي. لواطت یعنی د هلک سره جما کول د الله جل جلاله د زیات قهر او غضب سبب ګرځي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کوم وخت چې نارینه پر نارینه سپور شي، عرش د خدای جل جلاله د قهر او ویرې له کبله وریږدي او نږدې وي چې اسمانونه راولویږي، ملائکې د اسمانو طرفونه ټینګ کړي او قل هو الله احد صورت وایي. تر هغه وخته پورې قل هو الله احد صورت وایي چې د الله جل جلاله قهر آرام شي. علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي چې خدای جل جلاله په قرآن کریم کې د لواطت کوونکي په اړه فرمایلی دي چې موږ د لوط علیه السلام وسلام قوم د همدې ګناه په سبب پړ مخې نسکور کړ او هغه ځمکو مو هم ورسره نسکوره کړه چې دوی پکې اوسېدل. پر دوی باندې خدای پاک د پخو کاڼو باران ووروه، داسې کاڼي چې پر دوی باندې به پرله پسې توګه اورېدل، او په هر کاڼي به د هر یوه لواطت کوونکي نوم لیکلی و چې د هغوی پر سر به لګېدل. د لواطت کوونکي او بچه‌باز سزا په کتاب در مختار 3 جلد 160 صفحه کې علامه حسکفي رحمه الله په کتاب الحدود کې دا مسله داسې څېړلې ده که یو څوک د هلک سره د شا لخوا دا بدکار وکړي، نو حاکم کولی شي چې دغه لوطي وسوځوي، او دا هم کولی شي چې لوطي باندې دیوال چپه کړي، او دا هم کولی شي چې لوطي د غره د سر نه راوغړوي او د هغه نه وروسته ورپسې کاڼي واچوي تر څو چې مړ شي، او دا هم کولی شي چې تر څو پورې توبه نه وي ایستلې په عمر ابد قید کې واچوي. دا ټول د حاکم لپاره جایز دی. او هم دارنګه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هر قسم ګناهکارانو کې صرف په بچه‌بازانو باندې پرله پسې 3 لعنت ویلی دی چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه احمد صفحه نمبر 2915. د بچه‌باز د دغه بد او فسق عمل سزا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ابن عباس د روایت څخه په خپل حدیث کې داسې بیان کړې ده
چې چیرته مو دوه نارینه په دغه فاسقه ګناه گرفتار ونیول، یعنی یو نارینه پر بل سپورو، نو هغه دواړه سمدستي ووژنئ. رواه الترمذي او ابو داود او ابن ماجه، صفحه نمبر 2561. او علما کرام د تفسیر د بیان څخه داسې وایي چې د بچه باز لمونځ، دعا، خیرات، ښه عملونه نه قبلیږي او د الله جل جلاله د نفرت او غضب لایق وي او د رحمت د هر برخې څخه محروم وي او ترټلی وي. الله پاک به هغه په نفسانی مرضونو اخته کړي، عمر او د ژوند خوشحالۍ به یې بې برکته وي او ژر به ختمیږي. حضرت مجاهد رحمه الله فرمایي تر ټولو ناپاک هغه سړی دی چې هغه بچه باز وي، او فرمایي که چیرې هغه سړی چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي، یعنی د هلکانو سره یا د ښځو سره د شاله خوا بدفعلي کوي، د دنیا په ټولو اوبو، یعنی په هر هغه ساس کې چې په اسمان کې دي او په هر هغه ساس کې چې په ځمکه کې دي غسل وکړي، نو د ده نجاست به ختم نشي او دی به لا هم نجس ناست وي. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه څخه روایت دی چې په یو کلي کې یو سړي لواطت وکړی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اصحابانو څخه د دغه سړي د سزا په اړه مشوره وغوښته. حضرت علی رضی الله عنه ورته وویل دا داسې ګناه ده چې بل چا نه ده کړې مګر یو د لوط علیه السلام قوم کړې ده، او موږ ته الله جل جلاله د هغه قوم د عذاب خبر را کړی دی. هغه عذاب ته په کتو سره زما دا مشوره ده چې دا سړی په اور وسوځئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ده مشوره قبوله کړه او سم د لاسه یې ولیکل دغه لواطت کوونکی په اور وسوځئ. خالد بن ولید رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمان عملی کړ، یعنی هغه سړی یې په اور وسوځه. ګرانو ملګرو، د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم او اصحابان څومره مهربانه انسانان وه. د دوی دې سختې فیصلې ته چې وکتل شي نو معلومیږي چې لواطت بیخي لویه ګناه ده، ځکه نو دومره ځان ځینې ساتل پکار دی چې بیخي پر هغه خوا لا هم مسلمان باید ورنږدې نشي. که الله مکړه یو څوک په دې مرض اخته وي، هغه څنګه ځان ترې خلاصولی شي؟ د هغه لپاره 3 کارونه کول پکار دی. اول، هغه باید چې د ځان لپاره اسلامي د سیرت کتابونه او د تاریخ کتابونه پیدا کړي او په هغه ځان مصروفه کړي. دویم، کوم ملګری چې په دې بد مرض اخته وي، هغه باید چې خپل په موبایل کې د ځان سره د علما کرامو تقریرونه او داسې ویډیوګانې وساتي چې په هغه کې د زنا او لواطت عکاسي نه وي شوې، او خصوصا بیا د لسو ښځو د ډانس او رقص ویډیوګانې خو بیخي نه وي، ځکه چې کوم ځوانان واده نه لري هغوی اکثره لواطت او مټ وهلو ته دغسې ویډیوګانې هڅوي. دریم، چې کله خپل د ملګرو سره مجلس کوئ نو له فحش خبرو، یعنی د ښځو د بحثونو او سپکو خبرو او کنځلو څخه ځان وساتئ، ځکه کوم انسان چې زیات کنځل کوي هغه د الله جل جلاله په نظر کې هم سپک وي، او فحش او سپکې خبرې او خصوصا بیا د ښځو په اړه بحثونه انسان ډیر سپین سترګی کوي او بدو کارونو ته یې هڅوي.